ملګری سوال کړل دا سوال د حیا خلاف دی، لیکن د یو شری مسلې تاسو کړل او تاسو دا کړل چې یو کس خپل د خځې سره په غلط لار باندې کورواله وکي هم بستریو کی، نو آیا په دې خزه خاون باندې غسل واجب کیږي یا نه واجب کیږي؟ دا غي نه علاوه سوال دا کړل چې ما د یو کس ناوري دي چې کم کس په غلط طریقې سره بدکاریو کی او د دغه انسان غسل بالکل نوزي، اگر چې د پورا سمندر باندې ولم به د هغې نه باوجود هم دی ناپاک وي، نو پلیز په دې حواله سره رهنمایي پکار نه ګوره. ټوله مخکنه خبره دا ده چې د کوروالي لپاره الله رب عزت لار متعین کړل، هغه لار چې د کمی په ذریعہ باندې د انسان نسل بڑھاويږي، د هغې نه علاوه بل لار اختیارول دا په شریعت کې ناجایز او حرام عمل دی. چې کوم کسان په دې عمل کې مبتلا دي، حدیث شریف کی راضی چې داسې انسان باندې د الله رب عزت لعنت وري، چاہے نارینه زنانه دواړو باندې یا دواړه نارینه. دغه شانتي په حدیث شریف کې د دې پورې راضی چې داسې انسان ته الله رب عزت رحمت په نظر نه ګوري چې کم کس په غلط طریقې سره بدکاری کوي خپل د زنانه سره، نو دا عمل الله رب عزت انتهایی ناپسندیده او قبیح عمل له د دین ځان ساتل پکار، او چې کوم طریقه الله رب عزت خودلې ده او چې کوم لار چې کوم د الله رب العزت د دې لپاره پیدا کړل، نو په هغه لار کې تاسو چې کوم د کورواله کول شي هم بستری کول شي، ځکه چې د انسان اعضاء چې الله رب عزت جوړ کړل هر عضو چې کوم دی د مقصد لپاره پیدا کړل. لاس د نسلو لپاره دی، دا شان د سترګې د کتو لپاره دی، دا شان د جبا د خبرو کولو لپاره، دا شان د خپې د تلو لپاره، نو دا شان چې کوم غټو بول لار نو دا چې کوم الله رب عزت پیدا کړل دا بول د بار لپاره پیدا کړل، هغه دغه عمل لپاره نه پیدا کړی، دغه عمل لپاره الله رب عزت چې کوم قبول له فرج ته ویل کی، نو دا الله رب عزت چې کوم دی دغه کار لپاره پیدا کړل، ځکه چې دغه وزري باندې د انسان نسل بڑھاويږي. او نو دا خبره خو بالکل کلیر ده چې دا عمل بالکل ناجایز او حرام عمل له ګناه کبیره ده. کم کس داسې عمل کړي نو فل فور دی د الله رب عزت مخې ته توبه وباسي او د الله رب عزت ته معافي وغواړي، او کېدای شي الله رب عزت داسې انسان معاف کی. لیکن جو انسان داسې چې هغه دې عمل ته جایز وګڼي او بلکې جایز ته وي او په جایز طریقه باندې چې دا زما خزه ده زه دا عمل کوم دا زما لپاره جایز نه، داسې انسان چې کوم د اسلام نه خارج شي، ځکه چې دا عمل اسلام حرام کړل، او چې اسلام یو شی حرام کړي منګه حلالو نو دا کفر له کفر اسلام انسان چې کوم دی هغه د اسلام نه خارج کیږي. بهرحال دا یو ګناه کبیره او ډیر غلط عمل له الله رب عزت نه پسندیده عمل له. باقی دا خبره کول چې په دې باندې غسل واجب کیږي یا نه واجب کیږي، نو په دواړو باندې غسل واجب کیږي. د دخول سره چې کوم دی په زنانه باندې غسل واجب کیږي او په نارینه باندې غسل واجب کیږي. د هغې نه علاوه دا خبره کول چې داسې کس غسل نه وځي، یعنی د که په سمندر باندې غلامي د ناپاکي، داسې خبره نه ده، بلکې څنګه چې عام حالت جنابت کې انسان باندې غسل واجب شي، څنګه چې عام غسل کې انسان یعنی په خوله کې اوبه واچي درې ځله او دغه شانتي پوزه کې اوبه واچي، او د هغې نه علاوه په پوره جسم باندې داسې اوبه واچي چې پوره جسم چې کوم دی هغه لون شي، د یو یختم رضی چې کوم دی هغه کې اوچ پاتې نه شي، نو په دغه صورت کې د غسل چې کوم دی هغه ادا شي، د ناپاکۍ نه چې کوم دی پاک شي. لیکن بهرحال دا خبره کول چې د دې انسان غسل نه وځي همیشه لپاره د ناپاکۍ، دا خبره غلطه ده. امید کوم چې مسله به تاسو په سمجھ کې راغلي. اجازت راکړئ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.